د طالبانو لخوا دوه د خوښۍ او پرمختګ خبرونه جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی د کانونو وزارت تاریخ جوړ کړ. تیرو 11 ورځو کې 425 میلیونه 312,380 افغانۍ عواید راټول کړي. د یاد وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د هیواد بیلابیلو سیمو کې قراردادونه د آزاد رقابت له لارې ورکول شوي چې پکې هیڅ سلیقوي چلن او فساد نه ده شوی، نو ځکه په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. خبرپاڼه زیاتوي د پخواني حکومت پر مهال هم داسې عواید امکان درلودل، خو پخوا پکې تر ډیره فساد کېدو. د سلنې څخه یې محدوده شمیره دولتي بودیجې ته راتله او نور د مفسدینو لخوا شخصي جیبونو ته تلل. بلخوا ملا برادر وایي له ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید 30 کلن مواد لرو، تولیدوو یې. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون د ډبرو له سکرو څخه د برېښنا د تولید لپاره ټاکل شوی. د ملا برادر دفتر وایي چې په غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ د کانونو او پټرولیم وزارت او د صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤلینو ته دنده سپارلې چې په یاده برخه کې څېړنې ترسره او د کمیسیون راتلونکي غونډې ته راپور وړاندې کړي. سرچینه زیاتوي. د کانونو پټرولیم وزارت له ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید لپاره لږ تر لږه د 30 کلونو لپاره خام مواد ورکولی شي. طالبانو په هیواد کې د پرځان بسیاینې د پروګرامونو په اړه ډېر ټینګار کړی او په دې برخه کې د ځینو هڅو یادونه کړې. یو شمېر خلکو د دوی دا دریځ او لومړنۍ کړنې ستایلي، خو ټینګار یې کړی چې په حکومتي چوکاټ کې د مسلکي کادرونو له ساتلو سره طالبان په دې برخه کې لاسته راوړنې لرلی شي. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.